دینار واخله پلنکی کساب ته ویر شه ورته وایه غوښه راکړه. البته دا ورته ونهیي چې موسی علي راغلی دی. غور سے واوره جار دشم زه به ځان الفاظ ما تو سره ودا د ځان الفاظ نه کوم مینی والا جملې د سره کوم خدای مصیب نه دي دا ما د تقریر والا حصہ ده خو ورو یایم د سره یی کلا د دینار واخستو کساب ته ویرغو د دینار ویر ک ویل چې غوړي ویل د دینار واخلا غوښه روکا کساب څه دینار دسترګي وغړه ولي او ته دکو یمن ته لکه مسافر غلوي لا یمن ته لکه مسافر غلی ویلا او مسافر یم ویلا د دینار کی کوپی والا ده د دینار کوم دی والا ده کوپی والا ده ویلا کوفی والا ده کوفی والا ویلا کوفی والا یم ویلا خو غوښه به ورسته در کوم له دکان او تر کو شو والی غوګه ولا توک تقریر د مصیب سره نه ویګه ونه توکه یو طرف ته حساب کو بل طرف ته حساب کو سینې ته ونی ولو ویله غوښه به ورسته ډېر کوم نن به موسه شپه کوي ویلی واجه ویله ایموی مولو کلی نه راغلی ایمو د مولا وطن نه راغلی ویلا زه خو بیله نه یم موسه یو بل کاس راغلی دی ویلا غبار راوله ویلا زر زر راغلو د کاس مولو ته دی مولو کاسوب خو مې نه پرېږدي شپې ته مې د غوړي ویلا ورته ویلي خو د نه وي چې علي رسره دی ویلا نه مولو ته مو ته نه دی ویلي خو دا مو ته ویله چې یو کاس بلا دی مې نیسه واوره جار د شم ویلا چې کله راغلو بوی زر زر نه وتو ښځې ته یارې دلته ودرو ګوري دوستانو ګوري اول خو علي رضی الله عنه په کوټه کې ناست ده د دوی په کتابونو کې فاطمه رضی الله عنها خلق وحید وربانی خبر نه ده د دوی په کتابونو او قرس بالکل دی علي رضی الله د کوټې مخې ته وربانی خبر نه ده علي رضی الله عنه ته کوړه صحابه راځي کوړه یو ورچی علي رضی الله عنه چاته سترګې ورپټ نه کړی سره ځه پاوا د کړم یمن ته لاړ څو د ما کور را سوځي دا خلقنه بالکل ویږي کبه خبره کنه بالکل قرس علي رضی الله عنه په کور کې ناس ده صحابه راځي دروازه ماتي باب البيت ماتي بیا په دې کې میخ راځي په دې سینه کې ننوځي علي رضی الله عنه د سینې د فاطمه رضی الله عنها د میخ نسی بچاو کولای خو یو کس له کوفینه لیږي یمن ته وري سرګي کولاوي سي دا د چيري په یمن کې زه دې ته حیران پاتې یم علي رضی الله عنه له کوپینا په یمن کې خلق ګوري او هغه قاتل عبدالرحمن ابن ملجم ملعون دي د شاته ولاړ د توري گزار په کوي خو ویني نه پویږي په دې اکبر او قاری صاحب محترم د خپل قاتل ورته پته نه قاری صاحب په دې کې به بل څه وای د غیب بل هم سوای ته لګ مخ پر کې سوا کا مهرباني لازم وزو ګوریا وس علي رضی الله عنه یمن تزي الوزي څه شي کوي الوزي سترګې پټې کړې و دا ولې دسې په دې مدینه کې ولې نه الوتل سلیک پورته سوی وای او عمر رضی الله عنه ابو بکر الذي خلافت نه راکوز کړي وای لیدلای بیم نه ځکه د خپل پاس راغلی نه بالکل قاری صاحب بیا اوس دې ته وګوریا اغاز کسب هم غیبو خبر ده کسب نه ده دې خبره مت اغه مر باندې پوهیږي چې لکومه زایره اول خو کوفه دی علي رضی الله عنه وطن نو دی علي رضی الله عنه وطن مدینه المنوره ده بالکل اول دې دا درواغ اوس هغه کسب مسلطه سره یو بل قسم ده در سره راغلی ده لا اله الا الله اوس قاری صاحب دې کسب بچان مړ کوي د علي رضی الله عنه په خبر دی وای چې شهیدان ما کراوله ته درګه غټه کیسه ده کیږي نن خو بهترین خوراک تیار کا ویلا ایمو د مولا وطن دوا ولمنه راغلي زه غواړم د خپل مولا دی وطن دی ولمنو خ قدر وکم ځکه مولا خبر شي وای چې شاباش مرحبا تا خاک د امامات خاک بالکل خاک ادا کړی ویلا چې کله انتظام شروع شو خیر ارته تیار شو یو وخت سره غلو د کورس هم ته دوا وړ بچی وروته د کورس هم کې د مشغولېږي چون د ولمنو د غدوا بچی ولیده اته د مهم اذان شروع شو ویلا چې د المنځ د پاره ودرېده ویلا چې المنځ وشو د کل باب وشو دروازه ولکته کېده چې کله د کسب دروازه خلاصه کا کسي د بادشاه وزیر ویلار د خطوره وسلاس کېده
چیرې وسلواس کې ده مخ دې تور شه په دې وخت کې باچا سته مخ نو دې دروغجن زامن باچا له کومه ځای راغله علي رضی الله عنه په کوفه کې باچا د امیر المؤمنین د مسلمانانو بل باچا له کومه سول په یمن کې هلته خو به علي رضی الله عنه یا د نور یعنی کچيري د دوی په قول راواخلي د دوی په قول هلته خو د علي رضی الله عنه والی و د یمن د پاره به والی و باچا له کومه سول د تیزن دا ورته ناس د دې بقلانو ته شوی سي د علي رضی الله عنه په موجودګي کې باچا له کومه سول ځکه یمن کې خو مسلمانانو ځکه اسلامي قبول کړ د نبی عليه الصلاه والسلام په ځوان کې یمن ټول مسلمانان سول د اسلام مبارک دین قبول کړل د دروغ ته تاسو وګورئ محمد جان مننه د زړه سره محمد صاحب سي هر څوک یې رب جل وعلا دې د زړګي درته خوشاله کړي الله دې ژوند او رزق برکت کړه دغه نقطې ځکه درته خیمه سي د دلته چونډي ورخوسي کړي نسوار ما چولې نه ورخوسي کړي چونډي جوړ کړي په دې نقطو پويږي کنه پويږي او قاری سي محترم پويږي باچا ده باچا راغله اوس تور په لاس کې د اوس بل څه وایاسته ودره کاږي ویله بچو بیمار ده طبیبان نیوه ګرځولو طبیبان یې علاج ممکن نه ده خدای دې وکړي د غیبینې کې میارو شو د کومه خبره کوم خدای دې وکړي موږ ګناهګار او کیروش ویله طبیبان دې دې علاج ممکن نه ده خو یو شر سره د ټکی ویله څه ویله هغه زړه څنګه کې د علي محبت ورکی وي د هغه وینه وچ کې د بجوړ شي د علي د محب وینه وچ کې د بجوړ شي یعنی دغه کسان مریضان دي د دې علاج هم نشته طبيبان وایي چې دا نور علاج نشته دا مړ کیږي نه و قاری صاحب د باچا مریض دی وای د باچا مریض ده ښه اوس علي رضی الله عنه په زړه کې چې د چا مینه وي نو هغه به څه شي کېږي هغه ته به شفا حاصلېږي نه له مرګ نه به بچ کېږي هدف یې همدغه ده نو په دې لنډو شپو کې یو کوکوپش مړ شو میټو نه و د ما قرضدار او د مناظرو د دې په زړه کې محبت نه و د علي پوه نه شولسته پوه شو قاری صاحب دا دومره سیمو دا مسیران او دا نور لاړل او پسې ځي او ختمیږي په دې په زړونو کې یعنې د ده نه پوښتنه کوو چې دا توس دا دروغ دی خلقو ته وایې دا دومره دروغ دا د علي رضی الله عنه محبت د امام حسن په زړه کې نو د امام حسین په زړه کې نو رضوان الله علیهم د نورو اهل بیتو په زړه کې نو کوم یې له مرګه بچ کو ته پرېږده پسې دا نور څه بابولالي وایي محترم دا داسې ورته وایي که نه چې باچا مریض دی هغه نه جوړېږي ته لاړ شه د داسې سړي وینه راوه چې په د هغه په زړه کې د علي محبت وي د هغه سره پرېږده د هغه وینه راوه چې موږ یې وچکو هغه ورباندې جوړ شي چې وکړه دا به زمبي وزو میږي هم ورته جاړي خود لږ انتظار ته وکړه تر وځو زر نه وته کولې داسې بدشو جلوت راغلی دی نه بچ یاسته له څه شي نه له مرګ اولې دغه ډیټاس پیداوار دغه تور پټکۍ نه د له دې نه راشي وکوله داسې یو پیل ولو بیا به داسې رالوتلی خو مسې بیا ماشومان بیده کول سي دا ماشومان زر بیده سي او په دروغو بې قصه سره راجوړه کړه نقل مو خلق نقل ورته وایي نو دا پخواني خلقو به دا نقلونه ډیر کول نو د ظالم زمن په منبر ناس ورته همدغه نقل یې ورته را شروع کړی ده کوم نقل اوس ماشومان غواړي علي رضی الله عنه د غو سرونه پرې سوي دي ښه راځه په خیر مهرباني اول وړ بچیرو والا مولو دوی پیژ
دینا کنه چې مولا علي راغلی دی وته دی هغه بهر وتلی دي چې ته به بچیو سره مشغولېږي هغه رسي ویله زه وره لسونه نه مینځم مړۍ نه خورم بیا ته یم وړه بچي راوله دا کساب ته پاته نشته څه د څوک یې څه وړه بچي راوله دا جملې یم خو بیا څه مصایب چې ته کوم هلته بره نه خفه کېږي نه ویله څه دویم ورته وویله څه وړه بچي راوله هغه ورته یې بهر وتلی دي ویله دریم ورته علي غږ په وکړو کسابه اوم د کوپې والا نه یم ایتو مولا علي راغلی یم موته پاتې دی موته د زمنو وړې وړې جنازې راوړه موته مړی نه دی کور وړې وړې جنازې راوړه او دوستان عزیز کساب نه وتو کله یې د زمنو وړې جنازې راخستې ښځې غږ وکړو تو خو موته ویله که نه ژړو ونه کې ولمه نه به خبر شي دا جنازې د ویلې خستې دي دا جنازې چېرته وړي ویله سترمنې د کوپې عام ولمون نه دی راغلی ویله بیا ویله مولا علي خپله راغلی دی د جنازې غواړي او دوستانو ویله دوه رکعته المونځ مولا وکړل دوه وړه بچي پوڅېده خو یوه جمله یې ورته وکړله مولا یوه جمله ورته وکړله کاسوب که کله د نساخت وخت راغلو اوس به خفه کېږي نه کاسوب که کله د نساخت وخت راغلو که نه بیا کاسوب بیا داسې وکړه بیا غږ د کوپې علي ته وکړه یو کس راغلو قاري صاحب محترم استغفر الله د علي دوه رکعته لمونځ وکړه هغه دواړه ماشومان بېرته ژوندي شول ښه پوهېږم الله اکبر لا اله الا الله العظیم اتوب الیه استغفر الله اکبر لا اله ته پرېږده ختم شو محترم ختمه شو د سره شو نوره کیسه نشته ماشومان را ژوندي شو الله جل وعلا قرآن کې وایي زه هغه ذات یم چې مړي را ژوندي کوم او مرګ ورکوم انسان ته مرګ و ژوند دا د ما کار ده بل څوک چاته مرګ و ژوند نسي ورکولی یوه جالبه واقعه د یو صحابي را یاده سوله دا هغه صحابي ده چې الله جل وعلا بلا ترجمانه خبرې ورسره کړي دي اکبر کله چې الله جل وعلا بلا ترجمان خبرې ورسره وکړلې الله جل وعلا ورته وایي چې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه شی غواړې وایي ای ربه د ما له دې بدن نه دومره وینه واخله دومره قرباني رانه واخله چې تر څو ته راضي سي الله اکبر او دا د احد په غزا کې دا واقعه بیا زه درته بیانوم ډېره اوږده واقعه ده نو به دغه صحابي الله جل وعلا ته وویل چې ای رب العالمین زه غواړم چې د تا دپاره بار بار همداسې ټوکر سم د تا د دین او د توحید د سرلوړي دپاره نو الله جل وعلا ورته وایي چې دا امکان نه لري ځکه چې کله مرګ درته راغلل په سورة المؤمنون کې الله جل وعلا وایي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا بعض خلق به د مرګ په وخت کې دا تمنا وکړي چې ای ربه ما بیرته دنیا ته واپس کړه کله چې له دنه روح جدا سي چې ای ربه ما بیرته دنیا ته یوه لحظې دپاره واپس کړي چې زه نیک عمل وکړم الله به ورته وایي کله هېڅکله دا امکان نه لري یو وارې چې مرګ راغلل بیا دوباره امکان نه لري اوس دغه جاهل ته چې ته اوس ووایې چې هغه صاحب ته راښکته څه ته د علي رضی الله عنه مینه لري په زړه کې که نه لري دی به درته وایي چې ولره مې ورته ونیسه غاړه داسې دا توره داسې در باندې تېره کړم بېشکه تر څو پورې دا نور هغاګانو ته ژوند الله ورکړي نه ژوند یې نسي او بیا ته اوس چغې بغارې ووهه چې په تا باندې څه کېږي علي رضی الله عنه په خپله په توره باندې وهلی کېږي ای عاقل وشه یو
په خپله په توره وهلی کېږي، بدن یې زخمي کېږي، په 4 ساعته کې علي رضی الله عنه په شهادت رسېږي، خپل ځان ته نجات نه سوی ورکولی. او دلته یمن ته ځي، په سترګو په رف کې الوځي، ورې ماشومان وځلی کېږي او ماشومانو ته بیرته ژوند ورکوي، را ژوندي کوي. نو دا وړه بیبي چې تاسو یادوئ، یو وړه بیبي په کربلا کې هغه ته ولې ژوند نه سوی ورکولی؟ شک دا 2 کسان چې په کربلا کې په شهادت رسیدل، دا امام حسین علیه السلام چې په شهادت رسیدل، امام علی علیه السلام رضی الله عنه چې په خپله د ظالم جابر قاتل ملعون انسان د عبدالرحمن ابن ملجم لخوا په شهادت رسیدل، دا خپل ځان ته ولې نجات نه سوی ورکولی؟ الله اکبر. دا خورا عجیبه خدای ده د دوی ښیمه چې خپل ځان ته نجات نسی ورکولی، بل ته نجات ورکولی سي نه؟ بالکل ته نجات نه ورکوي او پردي ماشومانو ته نجات ورکوي، پردي ماشومانو ته نجات ورکوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خو دغسې خلقو ته بیا په منبر باندې دوی ناست وي، ورته وي کوکي ورته وي. یار ما هغه یوه خبره ما اوس ومنله، د غرونو خلق د خوا نه بدوي، د غرونو خلق دا څومره جهالت له دین نه ناخبري دا په دې منطقو کې، او کله چې باطل پرسته وغواړي چې د دغه خلقو نه استفاده وکړي، بیا په دغه شکل استفاده جني کولی شي. بالکل قاري صاحب معلومات ورته اوسو د دې خبرې. دا په خوا یو وخت کې ماته کړی و چې قاري صاحب کله وخت کې چې انګریزانو د پښتنو په علاقو کې وکتل چې تر ټولو کوم ځای ډیر له عقل نه خالي خلق دي، نو همدغه منطقې یې خوښې کړلې او بیا یې د دې خلقو دپاره خلق راولېږل تر څو ځکه دغه خبره نه ده، دغه خبره نه خبره داسې هاشم لوګري ته وکړم په خدای قسم کې در سره ومني. هاشم لوګري خو به پیژنې هغه یو قاري صاحب محترم، یا لکه دغه خیبر پښتونخوا کې هغه جمال او کمال نه دی، هغه لیون ترت دغسې بلاوي دي چې څه شي دي دغسې هغو ته یې لا وکړې په خدای قسم کې ومني. خو دغه ظالمان دغسې لکه پیل مرغان ورته زاړي، پرت 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 داسې ورته زاړي. خندا راځي ورباندې قسم نه قاري صاحب وای وکسا وای وکسا دا چې دی وای دا زما تقریر حصه ده ښه، دا مستحبه نه ده وای.